ځوان په یوه تحصیلي بورس کې امریکا ته لاړ. له تلو سره یې سم له یوې نجلۍ سره مینه پیدا شوه. تل به یو ځای ګرځېدل، شراب به یې څښل او بسیاتو کې اخته و. هلک له پلار نه وپوښتل چې دغه نجلۍ سره واده کوم. پلار یې د دین پوښتنه ځینې وکړه. هلک وویل چې هغه دین نه لري، ملحده ده. پلار یې وویل واده به ورسره نه کوي مګر دا چې هغه مسلمانه شي. کله چې نجلۍ خبره شوه، هلک ته یې وویل ستا لپاره مسلمانېږم. هلک لاړ او د اسلامي مطالعې کتابونه یې ورته راوړ او نجلۍ په مطالعه پیل وکړ. هلک د شیبو په انتظار و، هر وخت به یې ترې پوښتنه کوله. 3 میاشتې وروسته د نجلۍ اسلامي حجاب پر تن و او زیری یې پرې وکړ چې مسلمانه شوې. هلک ډېر خوشحاله شو او د واده کولو موضوع یې بیا یاده کړه. نجلۍ ځواب ورکړ اوس له تا سره واده نه کوم ځکه هغه څه چې مو په اسلام کې ولوستل په تا کې نشته. ته خو اصلا مسلمان نه یې، نو ځکه زه غواړم له یوې مسلمان سره واده وکړم. نو درنو لیدونکو، صرف په نوم مسلماني نه په دنیا کې د بریالیتوب وسیله ده او نه په آخرت کې.